হানাতানা সুন্দর দিতে বলে দু মানুষ মরিতানে পুরি পন্দার জমা که ډوډۍ ورکړل شوې وای له لوږې به نه وای مړه شوي. روهینجیا کډوال چې سمندر کې بند دي د یو نوي ژوند پیلولو په هیله وتلي دي، خو د ډیرایو یې دا هیلې نه پوره کیږي. چلو تولینا باره بیارم الله بولی ملیشیا تو آبار هده د ناروغۍ له امله یې مالیزیا ته پرې نه ښودو. د مالیزیا حکومت دا کښتۍ بیرته بنګلادیش ته وګرځوله. د بنګلادیش اوبو ته له رسېدو وروسته شاوخوا یوه میاشت هلته وو. بیا مو خواړه خلاص شول. خلک مړه کېدل. د ورځې له 5 تر 10 خلکو ته خواړه او اوبه نه رسېدې. ښځې نه وهل کېدې، خو نارینه‌وو ته یې خورا ډېرې ستونزې جوړولې. ځکه نو 9 ورځې وږې پاتې شوم. خلکو مو یې نور زغم نه لاره. فکر مو نه کاوه چې میندې پلرونه به مو بیا وګورو. زموږ په څېر له 20 تر 40 پورې کسان، ښځې او نارینه دواړه مو تر مخ مړه شول. که خواړه ور رسېدلي وای، ښایي نه وای مړه شوي. خلک تر مرګه وږي وو. هغوی چې مړه کېدل زموږ تر مخ به سمندر ته غورځول کېدل. که پوهېدی داسې به کړېږم هېڅکله به نه وای تللی. کله چې له 5 تر 10 کسان مړه کېدل فکر مو کاوه چې موږ به هم مرو. خداشگوری نه فانو زوریا بیشی گیری روهینجیا کډوال په اصل کې میانمار کې له ظلمونو او رابړونو تښتېدلي دي. بیا یو شمېر یو لا شتمن هیواد مالیزیا ته د سفر تابیا وکړه. پیسې یا پور کړې یا خپله غونډه کړې زیرمه قاچاقیانو ته ورکړه او له بنګلادیشه د ښه ژوند په هیله کښتیو کې سپاره شول. محمد زبیر می تر ټولو مشر زوی دی. راته ویل مورې خلک نن هم ځي، زه به هم ورسره ولاړ سم. خو ډیر سمندر کې بند پاتې کیږي. بنګلادیش 2020 کال کې له ولاړو کښتیو لسګونه ژغورلي دي. د بنګلادیش سمندر غاړې ته کښتیو کې له سپرېدو 50 ورځې وروسته ورسېدو. احساس مو ډېر ځله وبایله. ځانونو ته به مو مالګینې اوبه شنلې. په همدې ژوندي پاتې شو. داسې به ویده کېدو چې د یو کس پښه به مو د بل له څنګه ایښوده. خور مې ناروغه وه، ژېړه یې لاره، ځکه مړه شوه او د څښاک اوبه ور ونه رسېدې. وامې اورېدل چې خور مې د سمندر اوبه څښلې وې. د بېرته راتلو پر وخت چې د سمندر اوبه یې څښلې وې ولوېده. ما چیغې وهلې او په زوره مې ژړل. دا مې غېږ کې نیولې وه. دوی قاچاقیانو غوښتل ومې وهي او کښتۍ کې مې خپل ځای ته ستنېدو ته اړ کړي. د جنازې له لمانځه وروسته مې واورېدل چې وغورځول شوه، خو دا مې خپلو سترګو ونه لیدل. خلکو لیدلې وه چې له کښتۍ غورځول کېده. ما غوښتل ټوپ کړم، خو یو هلک چې حارس نومېده ویې نیولم. څنګه به دا کړاوونه هېر کړم؟ هېڅ کله به یې هېر نشم کړی. ان له مرګ وروسته هم